سلامونه دوستانو. پرون ورځ مونږه د ویډ هایټ او د مینیمم ویډ هایټ او میکسیمم ویډ هایټ باندې مونږه خبرې کړې وې، صحیح ده. او اوس ورځ به مونږ راځو، نن مونږ اورفلو وایو چې پرون ما درته یو دانه اورفلو پراپرټي کې مې یو دانه درته ویلې مو، ما ورته ویل چې انشاءالله راتلونکي درس به زمونږ د دې په اړه او دې باندې به خبرې کوو. نو بهرحال همغه ما سره فایل د همغه د HTML فایل CSS فایل دواړه ما دغه دي په ټیکسټ ایډیټر کې اوپن کړي دي. تاسو زما نه په دې باندې ښه پوهیږئ. دلته مې هیډر اخیستی او دلته کې مې چې دا په باډي کې مې چې دا یو ډیب اکسایډ دننه مې بیا پاراګراف یې اخیستی دي، لیکل مې اخیستی دي. ورته ګورئ دغه لیکل ما هلته کې اخیستی دي. دنه پس چې کله زه راشم دا زما سره د CSS فایل شو. دلته مې H1 لپاره دغه پراپرټي او ویلیوز ورکړي، دا رقم ته د ډیپ د لپاره شولو، ډیپ د لپاره مې بارډر ورکړی، مارجن مې ورکړی، ویډ مې ورته ورکړی، فیډینګ شو او هایټ شو. همدا شانتي مې پاراګراف د لپاره چې دغه بارډر ورکړی دي، همدا شانتي مې ورته ویډ ورکړی ده. د دې نه پس چې زمونږ کله راشو دلته کې کروم ته تاسو کله لیدلی شئ، په کروم کې دغه مکمل توګه باندې دلته کې ښکاري، دا زموږ سره هغه لیکل دي. دا زما ډیپ ده، دلته کې ګورئ دا سور چې کوم تاسو ته ښکاري ګروپ سټایل ما ورته ورکړی، دا ډیپ ده زموږ سره. او دې دننه ما لیکل کړي یو پاراګراف، دو پاراګراف، 3 4 5 ګوره د کې دا لیکل ما کړي. زه غواړم یو پکچر راوړم یا نور لیکل راوړم یا یو لیست راوړم یا هر څه چې تاسو غواړئ راوړئ، خو دې نه څه کړی ده اوورفلو یې کړی ده، یعنی دا زیات شوی ده. زه غواړم چې دا د دې دننه راشي. فرض که ستا یو پیج ده، یو ځای ده، د خو ډیویژن د ډیپ ده که نه، یو حصه یو برخه موږ اخلو دې ځای کې دې دننه بیا موږ لیکل راولو او دا لیکل اضافه دي. دې سره باید موږ څنګه چلو کوو دا د دې دننه راشي. د دې دپاره بیا موږ اوورفلو استعمالوو. څه استعمالوو؟ اوورفلو پراپرټي استعمالوو. څنګه کار کوي راځو دې ځکه اوس موږ غواړو چې دا باید د دې دننه راشي، باید د دې نه بهر ته ونوځي. اوس ګوره بالکل کمل هغه موډ یې مور خرابه کړې ده، زموږ ویب پیج هم خرابه کړی، غونډ سیسټم یې خرابه کړی. نو موږ وایو چې دا د دې ډیپ دننه راشي، دا د دې ځای دننه راشي. نو د دې دپاره موږ څه کوو؟ اوورفلو پراپرټي استعمالوو. اوورفلو پراپرټي استعمالوو د دې دپاره څو ویډیوګانې دي چې هغه موږ کاروو. نو را به شو اول به اوورفلو تاسو دا پراپرټي به ولیکئ. اوورفلو نه پس دې دپاره موږ څو ویډیوګانې لرو. یو زموږ سره ویزیبل ده، صحیح ویزیبل ده زمونږ سره. بله زمونږ سره چې دا هغه هایډن ده، او بله زمونږ سره چې دا په دې کې هغه آټو ده، صحیح. او بله زمونږ سره چې دا سکرول ده. سکرول او آټو کې دومره فرق نشته، دې باندې انشاءالله چې خبرې کوو. نو دغه څلور ویډیوګانې، یو بله چې دا کلیف ده، څلور وایي بس صحیح ده، څلور زده کړئ، همدغه کارول کېږي ډېر. اول به راشو زمونږ سره ویزیبل ده. ویزیبل مطلب دا چې ښکاره یې که ګوره، خپله مطلب دا چې ښکاره دي شي، ښکاره کېږي دی. دا بای ډیفالټ ویلیو ده، که دا ته ورته ورکړې ویلې کې یا ونه لیکې هېڅ اثر نه پرېوځي پې. ګورې دلته کې زه دلته راځم، دوباره دلته کې راشم کروم ته او زه دغه کوم، ګوره هېڅ اثر دلته کې را نه غللو، هېڅ اثر یې ونه کړلو، همغه ویلیو د اورفلو یې کړې ده. نو دغه شان دي، دغه هیڅ اثر نه کوي. بل ویلیو ما تاسو ته ویل چې هغه زموږ سره هایډن ده. هایډن مطلب دا ده څومره برخه پکچر او لیست هر یو شی چې هغه ورنه وتلی و د دې ډیپ نه، نو هغه ته څه که هغه ماته هایډ کا، څنګه کا هایډن پټې کا. نو دا به زه سیف کم او را به شم دلته کې کروم ته او دا به زه ریفریش کم. تاسو څه ګورئ کومه حصه چې دې نه وتلی و هغه پټه شوله، اوس بالکل ښکارېږي نه، مکمل هغه زموږ سره شته دی نه. که زه راشم او دې ځای کې زه د دې نه دا دغه اخواته کمه، زه داسې کوم چې دا ونه خواته کومه. تاسو اوس ورته وګورئ، ساده لیکل مې پرېښودل. ښه ګورئ هغه نور لیکل چې کوم زمونږ سره دي هغه هایډ کېږي او هایډ شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه هایډ نشي یا هغه زمونږ سره شو شي، نو موږ څه کوو؟ موږ د دې لپاره نورې ویډیوګانې چې دي هغه سکرول ویډیو یا وغیره کوم ویډیوګانې چې دي هغه موږ کاروو او استعمالوو. دلته کې راولم، نور به هم لیکل زیات شي. تاسو راشئ بیرته خپل کروم ته، دا به زه ریفریش کړم. ګورئ هغه ویډیوګانې زموږ سره څنګه دي، هغه زموږ سره فټې شوي دي. بیا راځم زه بیرته کې خپل ټیکسټ ایډیټر ته او دې ځای کې زه څه کوم؟ بله ویډیو ورته ورکوم چې هغه زموږ سره سکرول ده. کومه ویډیو ده زموږ سره؟ سکرول ده. مطلب دا ده چې دې ځای کې څنګه کوه، یو سکرول راوله، یو سکرول آپشن موږ ته راکړه چې موږ یو سکرول بار راکړه، تر څو موږ وکولی شو چې خپله ډیټا کوم کانټینټ چې دي هغه موږ وکتلی شو. دا مې څنګه کلیک کړو، ګوره اوس ورته په دې ځای کې چې څومره لیکل دي، ګوره دا شته لیکل خو دا خو ښکاري، که کوم نه ښکاره کېږي هغه تاسو کولی شئ د سکرول په واسطه باندې څنګه کوئ وګورئ. ګوره ورته مخکې وروسته یې کوه چې څومره ډیټا وي ته کولی شئ، پکچرې دي وغیره شیزونه هر څه چې ور اچولي په دې ځای کې ته کولی شئ دې په واسطه باندې دا دې طریقې سره چیک کې. نو سکرول په واسطه باندې څه کېږي، تاسو ته د ډیپ دننه یا ډیویژن یا وغیره چې هر یو څه تاسو اخیستی وي دغه دننه تاسو څه کوي، تاسو یو سکرول بار درکوي او په واسطه باندې کولی شئ چې دا چیک کې. د دې کې وګوره موږ ته هوریزونټل او ورټیکل دواړه سکرول بار راکړلې. بل زموږ سره چې دا بل ویډیو د دې لپاره آټو ده، زه راځم دې کې ورته څه کوم، آټو لیکم.
چې څه وکړه ماته آرټ وکړه. اوس راځو چې آرټ او سکول تر مابین فرق شي کې راځي او څه فرق ده پکې. فلحال وګورئ دا زموږ سره چې شو د هغه ده آټو دا زموږ سره آټو ده. نو که تاسو غواړئ آټو ورته ورکړئ آټو هم ورکولی شئ او که غواړئ چې سکرول ورته ورکړئ سکرول ویلیو هم ورکولی شئ. دې طریقې سره صحیح شو. دې طریقې سره دغه کار کوي. اوس زه غواړم چې دا سکرول بار ګوره دې ځای کې هم دا لیکل لږ اخوا ته وایي دا پکچر پر مثال یو پکچر ما سره راسي د هغه ویټ زیات وي ډیپ نه صحیح ده که نه یا فرض کړه دې زموږ سره فراخوالی زیات ده. زه به راشم دې ځای کې به دې ته نه ده ویټ به ورته څومره کړم ویټ به ورته 200 کړم یا 200 مې کړو فرض کا. تاسو اوس ورته ګورئ اوس زه کولی شم ګوره چې دا دغه شان دی یو سم او راوړم دې طریقې سره. اوس زه غواړم چې یو دانه دې وي او بل دې نه وي. فرض کړه یو دانه سکرول دې زما سره راشي یا د ایکس والا راشي یا د وای والا راشي. دا زما سره ایکس وای ده او دغه سکرول چې دا زما سره وای ده. نو که دغه شان دې تاسو غواړئ چې اورفلو ورته وټاکئ په ایکس یا وای باندې هغه شان دې هم تاسو کولی شئ. فرض کړه اوس فلحال تاسو کتلی شئ ګوره دا زما سره چې ده سکرول کېږي. اوس که زه وغواړم چې ما ته څه وشي یا دې دلته کې خاص هم سکرولینګ نشته ده زه غواړم چې دغه سکرول نه دا هایډ کړم کولی شئ دا تاسو هایډ هم کړئ یا دغه شان دې تاسو غواړئ دا ایکس والا یا وای والا چې وي هغه را نه شي. نو څه طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا راوړئ. دې دپاره به زه څه کار وکړم چې مکمل باید زه یو بل دانه هم واخلم خو زه خیر تاسو اوس ورته ګورئ زه راځم زه ورته یم چې اورفلو چې کومه وای سایډ باندې ده درته څنګه کا درته هایډن کا صحیح ده یو سایډ باندې زه ورته یم چې درته هایډن کا. نو راځو دلته کې وګورئ دا ماته څنګه شوله هایډ شوله یعنې دواړه سایډ مکمل د تاسې هم هایډ کېږي. بلکې زه راشم دې ځای کې دا درته اورفلو ایکس سایډ کم او دا درته هایډن کم. تاسو ورته ګورئ دواړه سایډ بیا وګورئ تاسو ایکس والا چې کوم هغه هایډ شو او وای والا نه د هایډ شوی دغه شته ده. وګورئ ایکس کې چې کوم اورفلو زموږ سره ورته کې سکرول بار هغه ختم شولو او وای والا چې کوم دا زموږ سره پاتې شو. نو تاسو کو غواړئ همدا شانتي اټو وغیره کوم ویډیوګانې چې دي یا سکرول والا ویډیوګانې دي همغه یو خبره ده تاسو کولی شئ چې دا دې ته ورکړئ. نو په دې طریقې سره که ایکس وای باندې غواړئ او که نه همدغه شانتي غواړئ تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې ورته ورکړئ او برابرې کړئ. نو دا تاسو کوي پر مثال زه غواړم چې ایکس سایډ والا هایډ شي نو تاسو دې ځای کې ورته هایډن ویډیو ولګوئ او دا بله به تاسو سره ښکاره کېږي. ایکس والا چې کوم سکرول بار ده هریزنټلي هغه دې موږ ته هایډ شي او دا بل دی ښکاره شي. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا ښکاره کړئ پټ کړئ. نو دا اوس زموږ سره د نن ورځې درس تاسو به کوشش کوئ چې اسایمنټ مدا شولو تاسو به څلور دانې ډیبه جوړوئ څلور دانې ډیبه به جوړوئ کوشش به وکړئ چې دوو کې تصویران راشي او دوو کې لیکل راشي صحیح ده که نه دوو کې تصویران راشي دوو کې لیکل راشي. د یو ویډیو باید چې دا مکمل به دې ځای کې یو ټایټل ورته ورکوئ هر یو ډیب ته دلته کې یو ډیب واخلئ ډیبس به واخلئ تاسو صحیح ده او دغه د نن به تاسو سره ولې لیکل به راولئ مکمل دوو کې لیکل او دوو کې تصویران همار ته چې هر یو ډیپ تاسو اخلي برابر ټایټل ورکړي چې دې کې ورفلو چې د آټو ده د ځکه ورفلو سکرول ده د ځکه ورفلو هایډن ده د ځکه ورفلو ویزیبل ده همدا شان د کلیپ ویډیو هم ورته ورکړي فیمینزم ډیپ د پاره همدا شان نه ورکوي مشکل نشته ده د به تاسو هر یو د پاره واخلي کوډکس او ورسره بچي د کوم تاسو چې کوم ډیزاین جوړ کړی دا کوم سټایل مو ور کړی دا هغه ډسپلی چې کوم په براوزر باندې دا هغه عکس بدواړه اپلوډ کړئ پاتې شوله همدا بس تاسو اسایمنټ شولو او دغه مو کار شولو که څه مشکل وکولی شئ زموږ سره کانټیکټ وکړئ.